ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روان و، کښتۍ کې منګي پراته وو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیر هم ورته وایي، مزفت هم ورته وایي. دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، 10 منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کو، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کښېنه دې منګو کې سري وي دا شراب، وي دا څه کوئ؟ وایي بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جي پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مو راډک کړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو 10 منګي دي. وایي ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته یې وکتل په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړو چې ډډه یې ورکړه، یو مې و او د بادشاه دي، لرې شه بادشاه به خپل کار کوي. بل یې و نهه یې ووال، یو یې پرېښود، نهه یې مات کړل. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که د نیسو موږ چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب موږ خو 10 منګي را په مخه کړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړل، یو یې پرېښود. پیری ولې؟ بادشاه ته یې پیش کړ، پولیس گرفتار کړ. بادشاه ته یې پیش کړ، وی زما منګي تا مات کړل؟ وی یو. وی تا دا جرأت ولې کوو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وي یو الله بل خوا الله، یا به مې ته خوشحالولې غلی به الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحاله و ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامت ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وی ښه د اختیار چا درکړی چې تا منګي مات کړو؟ ټیک شو دا منګي دې مات کړل، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما په دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، ته نشي کولی. تا له د اختیار چا درکړو؟ وی ما له رسول الله مبارک را کړی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وی هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې ناروا ولیدل په لاس پې بندوي. فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، نه فبلسانه، په ژبه به بندوي. او فإن لم يستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې که طاقت مې کله پیدا شو نو بندور به، دا به وایي. ما دا پیغمبر وی ښه دې وکړل چې دې مات کړل؟ نه زه بس ټیک شو تا له پیغمبر اختیار درکړه، خو دا یو دې ولې پرېښو؟ وی دا لومبی مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې 10م مې و نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړل. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. ابا الله دپاره و 10م چې مې ماتو، دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفت وکړي، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پروا نه ساتله او منګي وله مات کړل. نو په دې 10م کې نیت د خدای نو پرېمې. او د حضرت علی رضی الله عنه واقعه مثنوي کې مولانا روح صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلې ده چې یهودي راوغورځاو او په سینه وله کېناسته او توره یې راواغېستله او سر یې وله پرې کو، یهودي لاندې نه لاړې پې تو کړې، اوچت تې پاسېده. چا ورته وی دا ولې توره دې راوي؟ بل وخت کې به ګیرېږي، بیا به در سره ګور مست یې پرېږدم. چا ورته دا ولې لاړې در باندې وتوکلې؟ اوس خو یې دا غوسه ډېره راوسته، نو دې پرېښوده. وی نه، وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې، نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي. چې لاړې تو کړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لاړې تو کړې، اوس دی چې د پرېږدم. نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجد. نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رضا. مونږ له راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي، عمرې له ځې چې الله خوشحاله شي، حج له ځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لاړ حج له چې واپس راغی، خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ما ته حاجي صاحب وایه، حج مې وکړه، لکونه روپۍ مې ولګوله، څه پورې ما ته همغه زوړ نوم وایي؟ ما خو دې نه وکړه چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي. هر څه لاړل برباد شو. مونځ چې څوک کوي نو هغه ته خلک مانځي صاحب وایي، زکات ورکوي زکاتي صاحب ورته وایي. دا یو عزت دی لفظ، څوک ورته حاجي صاحب وایي، ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده، خو دې نیت له دې نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي. خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره، او چې د الله رضا پکې ختمه شوه
او ثواب پکې نشته، د عمل د بیا څه پیدا ده؟ دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو د زما د رضا نیت وکړه چې زه الله راضي کړم، او ښکلې نیت وکړه، مزېدار نیت وکړه، نور نیتونه د سر نه وباسه او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل. نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به دستي، الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. ګوره نیت قیمتي شی، ښه نیت وکړه، بس خراب نیت دې وکړه. صوفي صاحب قصه کړه، صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه هم اوږده ږیره، د هغه په کلي کې ونه وه، خلکو به د هغه اونې سره څه د ناروا اعمال کول، چا به تورې ورته ازویزاندولی و، چا به ترې بچي غوښتله و، چا به بیماران به تلل د ونې د صاحب خرام لاندې به یې دننه اخوا کول. دا بدعات، دا ګناه، او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک. خلک به د ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه. صوفي صاحب وایي چې د دې یو علاج دی و دا چې دا ونه د وی ښه ووامه، ونه ووام جرله به ختمه شي د ګناه. تبرګې په اوږه چې په اوږه که د اونې نه روان شو، په لاره ورته یو سړی ولاړو، شیخ الاسلام څه کوي؟ صوفي صاحب یاروي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول دې خدای پرېښې دی، ونه یې راټینګه کړې ده. پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو سوری شوی و، د مشرانو ته پته ده، ماشوم به ناجوړه شو سوری شوی کې به یې ورومانډل او باقي به یې راوویسته، باسوی دا جوړ شو. او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه، دې کندې ته د عثمانزو خلک ډب وایي، د دې په دې غاړه و پخوا. نو چې چا به تبه شو نو هغه ونې له به لاړه، نو هغې کې به ډولکې پروت و، ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو، هغه تبې والا، او ډولکې به یې ډنګاو، او څه به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. دا سندره به یې وې، د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي، خدای جوړونکی دی که بنده الله، تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله. عقیده درسته که ټیټ کا. او نو لازې یو دا قصې پیسې خلکو جوړې کړې ځانه. بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی، جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی، ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دي، عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي. د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده دی الله زمونږ نصیب. نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلک ناروا اعمال کوي چې دا بیخي ختم کړم. سړی ورته وایي دا څه کې ونه وی، هغې کې خو ښه کار هم شته که نه، څومره دې خلک چې دي ورته کښېني څاروي ته لاندې تړي، خلک نیکي نه کوي، نه پرېږدم خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې اخواشه. ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو، موږ ورته سوري ته کښېنو ته ونه وی، مه کوه نیک بخته خپل نیک عمل کوه، خلکو ته وایه که د خلک ګلاره منې کوه، ونه سره مې ځان له جګړې ګوړې. دی ورته وایي نه ته باندې خوښه وم دا ونه وامه زه. او ورته وایي نشې والي سره په جګړه شو، روان شو. چې روان شو صوفي صاحب تبرګې کېښوده او هغه سړي له خانګو کې لاس ورکړو، د ځمکې یې راوبغاو، او څو لتې یې وله ورکړې، څه هغه داسې ته ما منې کې دا شرګي دا شی لر کوم چې راویې بغاو. چې پرېښوده روان شو، سړی وله بیا مخېله شو، ویې نشې تلې، خوار شي یو ځل خو مې راوبغولې، بیا یې وله خانګو کې لاس ورکړو، دا مازدیګر یې وله د ځمکې نه راوبغاو او ښه یو څو لتې یې ورکړې، 3-4 ځله یې راوبغاو. هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کړه، پرېږده بس ته به ما زورورې موږ دې ووالو ودې ډبولو خوږ دې کړو، یو خبره درته کوم اخري خوښه دې بیا خپله ده، 1 روپۍ به درله در کوم درهم، هر سار د بالښت لاندې به دې پروت، خو دا ونه مه وه. خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي، مسافرو ته اسانتیا ده، او ته خپله نیکي کوه، روپۍ به در کوم بچولم ورکوه خلکو ته مه کوه. خو صوفي صاحب چې د روپۍ واورېدل که نه، درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی، هغې وګارېده چې هغې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي. مونږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو، په تندر وله ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخا وایي که نه وې وه
بس موږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ راله دا شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کېښود چې سار راپاڅېد بالښ یې وکړه روپۍ پرته ده درهم بس صوفي صاحب خوشحاله دی بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه ورځ چې بالښ وجد کې روپۍ نشته بالښ مالښ یې وڅنډه چې دا برک یې نه ننوتې تولی مولی وڅنډله روپۍ کم ده تبرګي په اوږه کړ چې په اوږې کړ او روان شو اوس سړی ورته مخې ده څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا شرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کړ او د ځمکې نه راوبغه او ښې یو څو لتې وواو دی بیا وایي هغه بیا اوچت کړ او دا صوفي یې راوغورځو یو درې څلور ځله چې راوبغه او ښه لتې متې وله ورکړلې صوفي صاحب ودې لکه ته څوک یې تا هغه ابلوزنې سړی خو نه یم همغه یم وی په دې فلسفه مې پوه کړه ابل اوس چې ما لاس در واچو ډېر سپک وې او رو به مې بغولې اوس خو ظالم بچي غرده نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بیخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تلې نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي په ارام کښېنه را دې غوجه چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی ومه چې تس دې کړه اصل خبره د الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود به کو او خلکو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و میاشت په میاشت به یې سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوئ اسم نشته نن تا څه راوړي دي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه ویې غورځو بل نه لاړ هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې را غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه کور ښځې ته ویې واله څه نشته خو چې په دې لاره به ته که نه نو د ماشومانو به تې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شی ګورې که د ده ستورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر باخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساته هلکه لږ دې خوا شنواڼې ته شه هغه سودخور حبیب بیا راغی منډه کې ماشومانو به تې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخه یې باندې کړه غوښه کې سمسی وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو خیر راوړی د خدای پنو نو هلکه یو کټوی در یو سمسی ورکه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېشته د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکه هغه دغه لا سوالګري لا وی ځه خپل کار کوه وی وږې ما د خدای په نوم لرې شه موږ په دې ځان له محنت کړی دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې د خلکو له سوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی ځه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واغېشت وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګری لاړ چې سوالګری لاړ او ده غوښه پخه شوه او سکټوی ده اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه اچوله او سینګ یې غوښه راویسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه ښوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ورته ښځې ته ویه ښځې دا غوښه دا خو ټوله وینه ده دا څه وشو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واغېسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنکړه د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه کړه نو الله تا باندې مرامه کړه خدای در باندې ارامه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي د
د حرص نور هم زیاتېږي. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم، دا غلطه خبره ده. دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. چې کور ته راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ وایي او. وایي څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالیږلې ده او هغه ما په تخت کېښودې ده. نو ما چې ته راشې ویې به یې خورې. ورېږه غوښه دله رالم. نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې راواخیستې، نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی. وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو؟ وی ولې؟ وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښوده، سر مې پې د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکم. اخو اوس ما راواخیست او پق پلیټ دی سر مې د لرې کړ چې مې وکړه هغه خو سپین کاڼی دی. رسول الله مبارک دې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو؟ وی یو راغلی. وی څوک و؟ وی سوالګرې. وی څه وې؟ وی وږي یم خیر راوړی د خدای په نوم. نو مونږ ونه رټه، مونږ ورته وی الله د سره ښه شه، خدای دې وبخه. په سوالګرې پوه شو. او ولې مو ته دا ټکې وې؟ مونږ وی د الله رسول به وږي څو ورځې پې اکثر نارې تېرېږي، نو که سوالګري له ورکم نه به څه خوري. نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړې چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله. نبي علیه السلام وفرمیل وی دا دغه سوالګري حق و، دا دغه حق و، تا ورنه که مونږ له په سپینه تیږه بدل شو. زما وروڼو علما د دې یو مسله معلوموي چې هغه پیغمبر و، هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي. امونږ چې کله خورو یو سوالګرې سوال وکړي او تا شی ورنه که او ته یې خورې، دقه کاڼي خورې، خېټه کې دې کاڼي پراته دي. کاڼي څه سنګدیلي زړه سخت شي، بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان. دی بیا وایي یاره ما له خو جړا نه راځي، زه خو ډېر ذکر کوم او خدای یادوم او صاحب جړا نه راځي. یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتزمن ته ودرېږم خو ما له جړا نه راځي. ولې جړا نه راځي؟ پر دې حق دی په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی، نو تاله به جړا د کوم نه راشي؟ نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري، وجود راله سخت کړي راله سخت کړي، خو رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه، نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کاڼی. سوالګرې چې کله هم سوال وکړي او د الله نوم درته والي د خدای په نوم، نو وله څه ورکه. زما خو یو بل عادت دی، بعضې داسې عادي سوالګري وي، هغوی وږي نه نار نه، هغوی سره پیسه ډېره زیاته ماشومان واړه واړی داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې په دې پېښورونو کې، څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي، پېغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي. زه وایم دې خلکو له مه ورکوه، رټیم ما دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې تم ورنه کې بلم ورنه کې بلم ورنه کې ځان له بس روزګار پیدا کړي، او چې تم ورکې بلم ورکړي چې یاره ماشوم دی ورې غړه کې به هم پرې رحم راشي، نو به د سوال بلدي وګرځي بیا وروسته د خلکو نغلاګانې کوي. یا دغه پیغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي مه ورکوه وله، رټم ما د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی. ولې دا چې سوال سره بلې دي سبا په ګناهونو سر دی، بیا پیغلې جنکۍ دي په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي، او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې کور به کېدې نه به راوځي. او که پې پوه شو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی، مور به چې ته یتیم دی څوک به ني ورکاواله. چې پوه شوې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده، ډاکټر ته محتاجه ده، په اندازه سړی پوهېږي، انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي، بیا وله ورکه، خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه. او که د سره ني بس وی خدای دې وبخه. یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی، او خاوند یې شوم او ښځه یې سخي ده. سوالګري سوال وکړئ خیر راوړئ خدای مو وبخه، د الله په نوم راکې. دې ښځې زر پلیټ ده ښوروالو د غوښې نه ډک کړه او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري له وړي، او خاوند ورته څه کوې؟ وی د خدای نوم یې وایو کېره د پلار د پوره دی راوړه داسې وړه پې زما شین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم
او بس د پلار کور دی دغه دی ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړې کوي دیم زم خدمت کوم دیم کوي زمړ ډیواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دیم را پیدا کوي که وي زه هلکه نشته سوالونه مه کوه ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نو ته پرېږده د الله نو بس زما مال دې نه ورکوم سړی غریب رخصت که او ښځې ته یې کېږده دا کټوی دا خور وه او دا غوښه واچو په دې کټوی کې ډوډۍ کېږده ډېره موده پکې تېره شوله د ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله د سړي د ښځې ته طلاق ورکړه چې طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کره بل ځای خاوند هغه خاوند ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه شان ګټندویه خو نه و دا خو ښه سړی و نیک سړی و ناستی دا دویم خاوند سره دا ښځه ناست سره روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی یوازې وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه راټشې ومه هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې زما مال ولې خلک وله ورکې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هله شابه پلیټ ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخیست هله زر وله وړه او ښځې ګورې زما مال دی په دې ځان پوه که چې چا هم د الله نوم واخیست او د نه یې غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصتې لږ شی به له خامخا ورکې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند یې هم سخي دی چې کټوی نه غوښه ښوروا راواخیسته ترکاري روټۍ هم راواخیسته او بار ووته دقه ده چې لږ پس دا ښځه راله په دې سترګو کې اوښکې کرکړی ګرځي ای سړي یو ناشنا شي مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما وله هغه روټۍ وړو ترکاري دا خو زما هغه زوړ خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړه چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی اسم نشته او د خدای خاطر وکړه ما له نوړی روټۍ راوړه واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ویمه وی د دې نه به څه ناشنی وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري راواخیسته خاوند دقه خاوند ته وی چې مه ورکوه مه ورکوه یاد دې دي وی هغه زه ومه زه اما سوال کړی درته ولاړم تاسو راله څه رانه کړل ما له هغه مال خدای هغه نه واخیست ما له هغه خدای راوسته د هغه در کې زه ولاړم نن خدای زما در ته ودرو هغه را نه کړو د ماله کې خدای واچولې چې اوشې ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما ستا په لاس کې نه دی دا د زنګ په لاس او سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به یې تباه او برباد شي خالي لاس به پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به یې نه رسېږي الله به وله رزق ورکړي مال به وله ورکړي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحالی جومات به پکې جوړوي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندوی دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګېوشلی د پوټینۍ غوندې یو ډاکټر صاحب خبره کوله انسان په دې سر کې یو پوټینۍ غوندې شی دی د انسان د دې نوک عمره دی د انسان د نوک عمره یو پرده ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پردې څه کار دی د انسان چې دا ګرمي یخني پیژني د هغې کار دقه ډیوټي ده دا ته چې ګرمي پیژنې یخني پیژنې لوږه پیژنې تنده پیژنې موړوالی پیژنې خوشحالي پیژنې خفګان پیژنې ګرمي مې وشوه یخني مې وشوه پکي لزم واورې لزم او بس کم ډوډۍ ته مې زړه وشو خفه شوم خوشحاله شوم دا د هغې پردې ډیوټي ده هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینۍ پرده چې ده دې ته چې کوم رګ تللی دی رګ هغه څونه رګ دی هغه چې په بالپین کرښه راکاږي په بالپین او هغه درې ځایه کې دومره نری رګ وتتلی د بالپین هغه کرښه چې درې ځایه کې هغه نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پیږي نه به په یخنۍ پیږي نه به په لوږه پیږي او نه به بیا
په تنده پوهېږي، بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، بیا به نه په خوشحالۍ پوهېږي او ډېرې لیونی به شي انسان. خو که 10 منټه دا رګ بند شو، دا نری رګ، نو یو سړی خو زه ډېر مالدار یم، کارخانهدار یم، بلا پیسې ګټم، نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ دې دا نری غوندې بند شو، بیا به څه کوې؟ اسپتال کې به پروت یې، ډاکټر به کوما کې پروت دی، بې هوشه به پروت دی. بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا خراب او د سودونو پیسې ونه ګټئ، هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی او ډېر تکلیف دی ورته، دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي، الله دې جوړ کړي. نه جوړېدو سوال ولا مه کوه، جوړېږي نه، چې خدای زر رحم پرې وکړي. رحم څه معنا؟ چې زر د ځمکې لار دي چې موږ دې خلاص. والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما، تجربه مې ده، ومې لیدل واومېرېدل، مسلې مې واورېدې، هر څه مې واورېدل، چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې بچی دی، چې مور د مور خدمت ولا کې بچی دی، چې د ده څوکیداري کې نو بیا دی بچی دی، چې ماشومان بچي ولا لوبې په غېږ کې دا دی بچی دی، چې غوا ولا ساتي دا دی بچی دی، چې اټۍ بټ ولا کې دا دی بچی دی. او که د دې نه پرېوتې که نه بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي، خدای خپل فضل پې وکړي. هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي، خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پې وکړي، آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو، دې جنت ته دې او که دوزخ ته دې، خو چې مونږ ته خلاص شو. دې بچو له مونږ سودونه کړ. یو بل هم درته وویل، د خاوند ناست و، یو سوالګری پرې راغی، سوال یې وکړه خدای مو بخښه وږي ما. دا ښځه یې راپاڅېده او د سوالګري له شی ورکوي، خاوند یې همغسې بې وقوف دی، ته څه کوې؟ هغه سوالګري له لږ شي کښېنه، د پلار د کوره دې راغلی ده، هر وخت زموږ چې لکې دا خو چې تا هر چا له ورکوې خو دا سامان به خلاص شي. ظالمه ده، خدای نه ویې واغې شوي په ارام کښېنه، دا مه ګټلې، تا د پلار د کوره نه ده راوړې. سوالګري پاتې شو، دې خیمه کې ودواڼه، چې سما سه سوالګري لاړه، نو هلته کې نور 2 کسان په خیمه کې ناستو، وایي خدای خیر راوړی، خدای مو بخښه. نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه، سړي دغه شوم، دلته اوس ښځه هغه سوالګري ځه نیکبخته، بس سوالونه یې ښځه ورته وایي، خاوند ورته وایي د خدای ظالمې، د الله نوم یې واخېسته، مال خو د پلار نه زما دی، نه مه ورکوه، دا به دې کار ځان مزدوري کوي، روزګار دې کوي که نه، ګرځي په خلکو نه سوالونه کوي. ښځه وایي مه ورکوه، خاوند وایي مال زما دی، سامان یې راوارېست او سوالګري له یې ورکړه، او سوالګري وخندل. سړی ته ولې وخاندې؟ یاره وایي ساله وړی غوندې قصه مې ولیدل، وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه، شی یې راکو، مال یې راکو، او سړی شومو، جګړه یې ورسره وکړو، د لاسه یې ته شی واخېست واپس، او دې خیمه کې اوس څه سخي ښځه شومه ده. ښځه وایي مه ورکوه ورته راکې. نه سړی ورته وایي هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، ما خور ده، وینه په ما په ما کې او په هغې کې یو مور پلار وینه چلېږي، زما خور ده، زم سخي مغم سخي، او دا د هغه خور ده، څنګه چې هغه رزیل دی او شوم پړق دی، دارنګې دا برزیل ده او شوم پړق ده. خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی، سوال نه هم ځان ساتې، خو که سوال هم ښه شی نه دی. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه، هغه یو ځل راغی د نبي علیه السلام نه سوال وکړ، ورې کوله، دوباره بیا سوال وکړ، بیا ونه ورکړ، دوباره بیا سوال وکړ، بیا ورکړ، بس نبي علیه السلام ورته حکیم وایي داسې مه کوه، الید العلیا خیر من ید السفلا، بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه، ورکړه کوه، غوښتل مه کوه. لاندې لاس دا معنی چې غوښتل مه کوه، سوال مه کوه، که څوک درکوي نو خیر دی هغه اخله. ابو حدیث پکې موجود دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یو ځل ما له نبي اسلام پیسې راکړئ، وایي ما ورته وایي چې آته افقر من الله رسوله، زما نه بل کوم محتاج یې هغه لی ورکړه، زه د وخت کې محتاج یم. وی علیه السلام وفن خذه واخلع فتموله، خپل مال او خپل ملک یې وګرځوه، ثم تصدق به، که ستا ورته حاجت دي نو بیا ته بل له ورکړه. کبر مه کوه چې څوک شی درکوي، انکار مه کوه، خامخا اخله، حاجت دي ښه، او که حاجت دې نه نو خیر دی وی اخله بل چا لی ورکړه. نو الید العلیا، بل له ورکوونکې خیر من ید السفلا، څه معنی؟ د سوالګري نه، چې دی ورته ووایي
او حکیم دا خبره واوره چې څوک سوال کوي دې دپاره چې د پې خپل مال ډېر کم دولت پې ډېر کم دله به خدای په دې مال کې برکت چرې وانه چي حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابي دی وی د الله رسول نن نفس باس قطعا د چا نه سوال نه کوي د چا مال به کم نه کم چې د دې سوالونه وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې حکیم ابن حزام بیا راغوښته وی راشه د خپله تنخوا دیواله وي د نه د بیت المال هغه خپل حق به یې نه اخیسته عمر صاحب راغوښته وی حکیم راشه خپله تنخوا دې جمع شوې ده بیت المال کې واله وی نه بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړې ده چې اخیستل به د بل اگر چې حضور پاک ورته دا مطلب نو هغه سوال مه کوه خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او په پیغمبر د خبرې په منلو کې یو انتهایي محبت ته لاړ ورسېد چې بیا به هغه خپل حق هم نه اخیسته چې بادشاه به ورته د بیت المال نه ورکړه او مشهوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر سامنے سوال یې کو مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک ورته وی کور کې سره څه شته وی نه صاحب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې هر څه کور کې راوړه چې کور ته لاړ د لرګي او جامو هغه یې راوړ یو کاسه او یو زوړ یو کمبل شانتي و چې سړی یې اغوندي او په ځمکې یې ځان ته اچوي هغه یې هم راوړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه کاسه او څادر لار کې ونیول وی من یشتري هذا دا به څوک ویل یو صحابي وی زه علم صاحب په 1 روپۍ 1 درهم من یزید علی هذا دینه زیات به څوک ورکي بل صحابي وی دی انا خذوه بدرهمین دی په 2 روپۍ درهم عالم نبی علیہ السلام اغله په 2 درهم ورکړ اکاسا هغه کن اکمبل او بازار نه په تبر واغښت یا ترخز یا تبر او لاس کې ولا واغښت په هغه پیسو او بخپلو مبارکو لاسونه ولا په هغه تبر یا ترخز کې هغه لاس کې کلک وی زه ځنګل ته خشاک که وروړه او رسۍ ولا واغښته زه ځنګل ته خشاک که وروړه چې اودې نه وینم یو څو ورځې ځه بس سړي رسۍ هم واغښته او هغه تبر یا ترخزه څه چې یې واغښته او ځنګل ته لا ځنګل نه به یې خشاک راوړو خرڅو به خشاک به یې راوړو خرڅو به څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیب او بیا راغی وی صاحب دونه پیسې مې ګټلې دي زه اوس کمبل هم پې واله لوښي هم پې واله او سامان هم پې واله نو زما وروڼو بنیادي څیز دا دی یو د خدای د نوم به احترام کوو ان شاء الله العزیز